د هلکانو دا څلور خبرې په نجونو سختې ښې لګي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ احساس انفو چینل ته پخیر راغلی. نجونې د خپل جوړښت په بنسټ د نارینه‌وو سره توپیر لري. داسې شیان ډېر دي چې د نارینه‌وو لپاره به کوم خاص ارزښت او معنا نه لري، یا به نه ورباندې خفه کیږي او نه به هم ورباندې خوشحاله کیږي. خو نجونې او ښځینه بیا حساس مخلوق دی. لومړی، په ښځو باور کول. کله چې د خپلې مېرمنې ته یو کس ووایي چې په تا باور لرم، ته کولی شې، نو دا د هغه لپاره ډېره لویه معنا لري. په افغانه ټولنه کې ښځینه داسې نه دي چې نور دوستان او همکاران ولري. دوی د نورو څخه تشویق او په ځان نشي ترلاسه کولی. یوازینی کس چې دی هغه یې خاوند دی. په دې مورد کې هغه ته په ځان باور ورکړئ، نو د خاوند له لوري دا ډول خبرې په ښځینه‌و بې حده ښې لګي. دویم، په تا مې ژوند ښکلی شو. دا ډېره بامعنا کلمه ده. ښځینه غواړي په خپل موجودیت او خپل راتګ سره د خپل خاوند نارینه په ژوند کې مثبت بدلون راولي، او خاوند یې تل د دې بدلون غوښتونکی اوسي. خو که خاوند دا بدلون یاد کړي او خپلې مېرمنې ته په ښکاره دا ووایي چې د دې د راتلونکي سره یې ژوند ښکلی شو دی، نو د هغه وخت دی چې مېرمنې په خپل ځان وویاړي. دریم، ته له هر چا ښکلې یې. په دې باید قناعت وکړو چې ښځې ښکلا ته ډېر ارزښت ورکوي. هره یوه غواړي د خپل خاوند په سترګو کې د نړۍ تر ټولو ښکلې ښځه وي. له همدې کبله د خپل خاوند له لوري د خپلې ښکلا ستایلو ته تل اړتیا لري، او د دې ستایلو په اورېدو سره یې یو ځل بیا زړه ډاډه کیږي چې د خپل خاوند لپاره دا تر ټولو ښکلې مېرمن ده. څلورم، په افغانستان کې ډېرې ښځې ټوله ورځ په کور کې وي، نه کار لري او نه هم همکاران. له همدې کبله د دوی ورځې په اوږدو کې یوازې وي چې څه ورباندې تېرېږي. ټول یې په زړه کې اچولي وي چې خپل خاوند ته یې بیان کړي. خو هغه خاوندان چې د ورځې په اوږدو کې یا د ورځې په پای کې د دوی څخه پوښتنه کوي چې ورځ یې څنګه تېره شوه، څه یې وکړل، څه یې ونه کړل، د خپلې مېرمنې زړه لاسته راوړی شي. ملګرو، خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.